حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو. په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو. ملګرو سلامونه مې واخلئ، افسر افغان یم او رښتیا خبره خو دا ده دا شعرونه مې د اباسین صاحب شعرونه وي او د پښتو نه ډک شعرونه. د هغې وجه دا ده چې زمونږ په چاپېریال کې دلته زمونږ اعلی چارواکي هم ناستې دي، د بیراکرسي د دنیا پیژندلي وتلي نومونه هم ناست دي او زمونږ ډېر تاوده بحثونه وشو په پښتو باندې، په علم، په فکر باندې. او بیا په تیره اباسین صاحب لکه څنګه چې همیشه د مورنۍ ژبې دفاع کوي، د هغې بیرغ یې پورته کړی دی، نو ډېر ښکلي بحثونه وشو، ډېر خوشحاله شو. موږ وایو چې ولې نه چې دغه علمي بانډار چې دی دا په ناڅاپي مشاعره باندې پای ته ورسوو. نو چونکې اباسین صاحب به زمونږ د دغه نننۍ ناڅاپي صدارت کوي او شمس مومند صاحب به زمونږ یوازینی شاعر وي. نو څومره چې زمونږ ملګري ناست دي، زه فکر کوم چې دا ټول به یې تایید هم کوي. زمونږ مشران هم ناست دي، څنګه چې ما ووي د بیراکرسي د دنیا خلک، دغسې زمونږ د بزنس د دنیا خلک هم ناست دي. او د دې ناڅاپي دا باقاعده خوشبختي ده چې دې هر قسمه د هرې مکتب فکر خلک لیدلی دي او نن هم دا په یو ډېر ښایسته ځای کې موږ را جوړه کړې ده. اباسین صاحب ستاسو په اجازت باندې یو دوه شعرونه به زه خپل ووایم، تاسو چونکې صدارت کوئ، بیا به راځو شمس صاحب له. اباسین صاحب بالکل نوي شعرونه دي چې د جنگ په اقتصاد کې خلکو ګټې کړي دي، د جنگ په اقتصاد کې خلکو ګټې کړي دي، موږ دغه درمسال کې هسې خټې کړي دي. د جنگ په اقتصاد کې خلکو ګټې کړي دي، موږ دغه درمسال کې هسې خټې کړي دي. او د سرو سپینو وطن کې زما رونه خواران ګرځي، په ملا کې د بنجو ګېډو چټې کړي دي. هم د دغې سره ډېر محترم شمس مومند صاحب ته بلنه ورکومه چې هغه موږ سره خپل کلام شریک. مهرباني افسر افغان، یو خو ستا دومره خوندوره طریقه ده او دغه کوم ناڅاپي مشاعرې چې تکیارې دومره مشهورې کړي دي، زمونږ خو نه هغه انداز شته دی او نه هغسې کلام شته دی او نه هغسې شاعري اوس کوم او نه ناڅاپي شاعران او نه ناڅاپي شاعران. 15 کاله زړه شاعري ده، خو بهرحال په دې ارشاد چې موږ دپاره نوې ده جي. نو بل دا غزل سره یو شریکومه، وایي نه راځي دا ستا یادونه نه راځي، نه راځي دا ستا یادونه نه راځي، ستا یادونه نه راځي، ماله د دوکو چلونه نه راځي. او شعر دی چې ګله صرف مانه ګیلې مه کوه، ګله صرف مانه ګیلې مه کوه، ستا د لورې هم خطونه نه راځي. او شعر دی چې دور د مستی شو سترګو رب کې تیر، دور د مستی شو، دور د مستی شو سترګو رب کې تیر، یاد چې شي د شپې خوبونه نه راځي. او شعر دی چې ژوند مې په سکون شو خو پیکه شو ډېر، ژوند مې په سکون شو خو پیکه شو ډېر، اوس پکې د عشق دردونه نه راځي. او وینه د ځوانۍ وي د سیلاب چپې، وینه د ځوانۍ وي د سیلاب چپې، اوس مې په زړګي موجونه نه راځي. او غم د غریبۍ په زورور شلو، شاید صاحب غم د غریبۍ په زورور شلو، ځکه خو اوس ستا غمونه نه راځي. او مقدار دی چې ارشاد مه کوه افسوس په تیر ژوندون شمسه، مه کوه افسوس په تیر ژوندون شمسه، نه راځي واپس وختونه نه راځي. واه جي واه، ډېره زیاته مننه کوم. او د شمس صاحب د دغه شعرونو سره ما ته زمونږ د بونیر د شمس صاحب یو دوه شعرونه رایاد شو، یو خو تاسو چشمې ولګولې. نو شمس صاحب لیکي اباسین صاحب وایي چړون شومه بېسا شومه او اوس خو د امسا شومه او ښکلو ما نه څه غواړئ لاړمه بوډا شومه. شمس صاحب د چشمو سره راته رایاد شو. اباسین صاحب ته به په دغه شعرونو بلنه ورکومه چې نیکانو له نیکان بد له بیکار ورځي په لاس، هر چاته د خپل ځان په شانتې یار ورځي په لاس. او دا ځینې خلک چې بېوسه وي نو ښه وي، خدایان ترېنه جوړېږي چې اختیار ورځي په لاس. او چې علم نه لري نو د ژوندون په افسانه کې پښتون ته به کردار د څوکیدار ورځي په لاس. ډېر محترم پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب زمونږ د نننۍ ناڅاپي صدارت کوي، هغو ته په احترام باندې بلنه ورکوم. ډېره مننه ډاکټر افغان صاحب. زه هم درته بالکل تازه شعرونه وایم، هېڅ چاته مې نه دي ویلي. ارشاد جي ډېر خوند و، ډېر خوند و. ښه جي. زما دنیا یې کړله ړنګه روپۍ، زما دنیا یې کړله رنګه روپۍ، زما دنیا یې کړله ړنګه روپۍ، جانان کو بیل زما له څنګه
روپۍ ډېر او خپلوان یې وخوړه دوستان نه پرېږدي خپلوان یې وخوړه دوستان نه پرېږدي ښکلې دنیا کړله بدرنګه روپۍ ډېر ښه شعرونه دي سر او نور ته چې ګورم لکه پونډ د زرو نور ته چې ګورم لکه پونډ د زرو سپوږمۍ ښکارېږي لکه شړنګه روپۍ ډېر ښه شعرونه دي او تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو ممبره جمع دې کړې څنګه روپۍ سرجي ډېر ښه دي تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو ممبره جمع دې کړې څنګه روپۍ هر څوک د ځان پورې محدود پاتې شو هر څوک د ځان پورې محدود پاتې شو دنیا په خلکو کړه راتنګه او انسانیت په ښکته ښکته روان انسانیت په ښکته ښکته روان په بره خیجي دنګه دنګه روپۍ او مونږ روزګار له سوال د امن کوو مونږ روزګار له سوال د امن کوو ملک صاحب راوړلې له جنګه روپۍ مونږ روزګار له سوال د امن کوو مونږ روزګار له سوال د امن کوو مونږ روزګار له سوال د امن کوو ملک صاحب راوړلې له جنګه او داسې مقام ته دنیا ورسېده داسې مقام ته دنیا ورسېده چې ایمان هم زی په بېننګه روپۍ او دا باسین پنګه قلم او کتاب دا باسین پنګه قلم او کتاب د بې ضمیرو سره پنګه روپۍ زما دنیا یې کړه لړنګه روپۍ جانان کړو بیل زما له څنګه روپۍ ډېره زیاته مننه کومه ملګرو یو خو بار ډېره سخته سیلۍ هم چلیږي نو ما ته د اسرار صاحب یو دوه شعرونه رایاد شي چې ساقي څله بندوي د میکدې ور لا خو خدای بند کړی نه دی د توبې ور او د اسرار په زړه کې راشي جوړته راغلی چې هوا چېرته رالرې کړي د شپې ور او زمونږ فاروق شاه صاحب چې کله هوا راشي نو د هغو دا ویښته دومره مین دي دومره نه دي چې هوا یې د ځان سره وړي راوړي نو هغو ته یې دا ټپه ډالۍ وي چې زما د یار اوربل روان کو سیلۍ په لاره د ړندو په شانې ځینه او دا ناڅاپي به په دې شعرونو پای ته رسومه چونکې خبره د پښتو نه شروع شوې وه او د زمونږ چې کوم کوربه دی چا چې زمونږ د کوربتوب چارې ترسره کړې د شازین ډېره زیاته مننه کومه هغو موږ له مینه راکړه او بیا یو پښتون درستخان یې غوړولی و چې په هغې باندې د پښتو خبرې د تاریخ خبرې د کلتور خبرې د جغرافیې خبرې هم وشوې او رښتیا خبره ده شاکرین حاجي صاحب ډېره زیاته مننه یې کومه د حاجي صاحب دغسې حاجیان دي خدای پاک نور هم زموږ په وطن کې ډېر او په دې شعرونو باندې چې په څه ده مروره چېرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو او د بل سره خو ډېرې بهانې ډېر جوازونه دا ما او تا په څه باندې کږلې د پښتو او نه ناورم زه ناورم نغارې د ازادۍ زما چې پکې بند په بند تړلې د پښتو زمونږ هم دغه مدعا ده چې زمونږ نه به یو ځای کې تپوس کېږي چې تاسو د خپل وطن دپاره د خاورې دپاره د دې جړېدلي دردېدلي ولس دپاره څه کړي دي نو موږ به ورته په خلاصه سینه باندې ووایو چې موږ خو دغه ناڅاپي کولی شو دغه زمونږ وس افسر افغان ته اجازت راکړئ د لوی الله په امان